د هیواد د تحصیلي بنسټونو د انجنیري او کرنې پوهنځیو د فوق لیسانس پروګرامونو د تحصیلي نصاب د بیاکتنې او پراختیا لومړی پړاو کلسټر پیل شو. د یاد کلسټر په پرانیسته کې د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو چارو معین مفتي محمد طاهر احمد وویل چې نصاب د ټولنې په اصلاح او د محصلینو په روزنه کې ستره ونډه لري. استاد د فرد او د ټولنې په هر ډول اصلاح کې یو عمده او مهم رول لري. لکه بلې خواته محصل زموږ مستقبل دی او یوازې مستقبل نه بلکې یو روښانه مستقبل مو دی او دغه روښانه مستقبل د دغه استاد په مټو باندې کېدلی شي. دغه راز د لوړو زده کړو وزارت مالیه او اداري معین مولوي حافظ محمد حامد حسیب د هیواد خپلواکۍ ته په اشارې سره له استادان وغوښتل چې په آزاد چاپیریال کې پر نصاب کار وکړي. د انسانانو لپاره، د یو هیواد لپاره، د یو پرمختګ لپاره، د انسان لپاره تر ټولو مهم استقلال دی. کله چې سړی په یو کار کې مستقل سي، آزاد نظریه ولري، آزاد فکر ولري، نو هغه خپل د ژوند د هوساینې لپاره او د آینده نسل د پوهونې لپاره هر څه چې یې زړه وغواړي هغه کولی شي. وروسته د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب رئیس مفتي عبدالرؤف فراهي وویل چې د هیواد او ټولنې پرمختګ په تعلیم او تحصیل او د تعلیم او تحصیل پرمختګ او معیاري کېدل په نصاب پورې تړلي دي. یعنی که موږ غواړو چې په هره برخه کې خپل هیواد راپورته کو او سیالي وکړو، نو واحد لاره دا ده چې هغه زموږ تعلیمي او تحصیلي ډګرونه او میدانونه هغه معیاري سي. او زموږ تعلیمي او تحصیلي ډګرونه هغه وخت معیاري کېدلی شي چې موږ لکه څنګه چې مشهوره ده او ټول علما کرام او پوهان په دې باندې په یو اتفاق او په یو خبره دي چې د ایمانیاتو او د باورونو او د اعتقادیاتو وروسته په یو ټولنه او په یو هیواد کې چې څومره علم، تعلیم او تحصیل مهم دی، بله برخه به دومره مهمه نه وي. د یادولو وړ ده چې په دغه کلسټر کې به د انجنیري او کرنې پوهنځیو د فوق لیسانس پروګرامونو د 22 څانګو پر تحصیلي نصابونو کار وشي.